ها راځو له خیره پی ایچ پی کې سوپر ګلوبل ویریبلز باندې خبرې کوو چې موږ سره سوپر ګلوبل ویریبلز څه شي دي. تاسو ته ما تیر کلاس کې هم یادونه وکړه چې په پی ایچ پی کې درسونه ټول مهم دي، خو ځینې درسونه سره تاسو مخکې نه آشنا یې، هغه تاسو ویلي دي، او ځینې درسونه ډیر زیات مهم دي، لکه تاسو ما سره کوي چې اره به خامخا زده کوئ او د هغه نه وروسته چې دا اوس کوم درسونه تاسو سره کوم لکه انکلود شو، ریکوایر شو، هغه نه وروسته ډیټ ټایم فنکشن شو، موږ سره اوس سوپر ګلوبل ویریبلز وایي، نو دا ټول زیات مهم دي. تاسو په پی ایچ پی کې ټول زیات چې استعمالوي همدغه سوپر ګلوبل ویریبلز، انکلود، ریکوایر وانز، دغه شان به ډیر استعمالوي، نو په دې باندې ډیر زیات فوکس وکړئ او ځان پرې پوهیږئ. زه به کوشش کوم هر څه تاسو ډیر سم په ساده سره تاسو په اسانۍ سره پرې پوه شئ. راځو چې موږ سره سوپر ګلوبل ویریبل څه شی دی او څنګه استعمال کیږي. ګوره موږ سره د پی ایچ پی یو فایل دی، د فایل 1.php په نوم باندې. دا موږ سره یو فایل دی. په دغه فایل کې ما یو ویریبل واخیست د ا په نوم باندې او په دې کې ما شل ور سٹور کو، یعنی دغه شل ویلیو ما په دې ا ویریبل کې سٹور کړی دی. وزه غواړم ما دغه ا ویریبل چې ما دلته ډیکلیئر کړی او انیشیلایز کړی مې دی د دغه ویریبل ویلیو په بل فایل کې اکسس کړم. خو خبرې لا وخت شي. ها نو لمه تاسو وی چې موږ سره فایل 1 دی او په فایل 1 کې موږ سره چې کوم ویریبل موږ ډیکلیئر کړی او انیشیلایز کړی د زه غواړم د دغه ویریبل چې کوم ویلیو د هغه په بل فایل کې اکسس کړم، په جدا فایل کې اکسس کړم. نو دلته چې کله زه دغه یو کار کول غواړم د دغه ویریبل ګوره لیکل ما دلته دی او شو کړی مې دلته دی، نو د دې لپاره بیا موږ چې کوو د سوپر ګلوبل ویریبل څخه استفاده کوو او دا سوپر ګلوبل ویریبلز موږ ته دا پاور راکوي چې موږ یو ویلیو په یو فایل کې واخلو او هغه استعمال کړو په بل فایل. نو دا دواړه جدا جدا فایلونه دي او یو کې موږ سره ویریبل دی او همغه ویریبل به موږ په دې بل فایل کې اکسس کړی دی. نو دا موږ سره د سوپر ګلوبل ویریبل هغه پاور دی، یعنی موږ سره هغه طاقت دی چې دا کار کولای شي. نور د دې چې کوم پرپز دی هغه به زه تاسو ته ټول یو روښانه کوم. موږ سره چې په پی ایچ پی کې کوم سوپر ګلوبل ویریبل دی هغه په دا ډول دی. یو موږ سره ګیټ میتھډ دی، بل موږ سره پوسټ میتھډ دی، بل موږ سره ریکویسټ دی، بل سرور دی، سیشن دی، کوکی دا، او موږ سره فایلز دی. دا ټول به موږ ډیټیل سره ګورو او دا ما تاسو ویم چې تاسو به دا خامخا زده کوئ. کدی کې تاسو ستونزه پیدا کړه او زدم نه کړه نو مخکې چې کوم پروژې مونږ کوو تاسو پر هغه نشئ پوهېدلی، نو په دې باندې خپل کنسپټ کلیر کړئ. دا مونږ سره چې دا مونږ سره سوپر ګلوبل ویریبلز دي او دغه چې کوم ویریبلز دي دا ټول مونږ سره اسوسییټیو ارې ده، دا هم مونږ سره اسوسییټیو ارې ده، دا هم مونږ سره اسوسییټیو ارې ده، دا هم مونږ سره دا هر یو تاسو ښکاري دا به مونږ سره اسوسییټیو ارې وي، دا ارېګانې دي دا ټولې. او کوم ډول ارې دي دا مونږ سره اسوسییټیو ارې دي. په دې کې چې کومه ډیټا راځي هغه د ارې په شکل کې راځي او په کوم ډول ارې د اسوسییټیو ارې په شکل کې راځي. اوس اسوسییټیو ارې څه ته وایي دا ما تاسو ته الریډي ټول ډسکس کړی دی، په دې تاسو خو صحیح پوهیږئ، که نه پوهیږئ ځان پې پوهیږئ، که ځان مو پوه نه کوو نو تاسو په پی ایچ پی نه پوهیږئ. دا له صفا خبره کوم. راځو مخکې ځو. اوس سوپر ګلوبل ویریبل موږ ولې استعمالوو؟ دلته چې موږ اکثره یا زیاتره استعمالوو نو موږ سوپر ګلوبل ویریبل د فارم سره استعمالوو. اوس هغه وخت راغلی دی چې مونږه د خپل پی ایچ پی د استعمال هغه اصلي مقصد ته ورسیږو. اوس به مونږه د فارم څخه ډیټا راخلو او هغه باندې به مونږ کار کوو. تر اوسه پورې چې څه شیان مونږ وي په هغه کې مونږ څه نه ویلې چې مونږ فارم کې یو نوم لیکلی دی، یو ایج مو لیکلی دی، یو فون نمبر مو لیکلی دی او هغه مونږه د فارم څخه راواخلو په هغه کې مونږ کار کوو. نو اوس وایو ځکه چې د سوپر ګلوبل ویریبل په واسطه مونږ دغه کار کولی شو. نو دلته تاسې ګورئ مونږ سره یو فارم دی، یو فایل 1 دی مونږ سره او په دغه فایل 1 کې مونږ یو فارم اخیستی. په دغه فارم کې مونږ سره نیم دی، فون دی، جنډر دی چې میل او فیمیل دی. اوس زه وایم چې کله زه په دغه سبمیټ باندې کلیک کوم نو د دې څخه دغه ډیټا باید راواخیستل شي، د نیم څخه باید نیم راواخیستل شي، د فون څخه باید فون راواخیستل شي، دغه جنډر څخه که میل انتخاب میل راواخیستل شي، که چېرته فیمیل انتخاب نو فیمیل کې راواخیستل شي. او دغه ډیټا چې زه راخلم ما سره به یو بل فایل موجود وي او دغه ډیټا به زه په دې بل فایل کې اکسس کوم. فارم مونږ په دې فایل 1 کې جوړ کړی، خو دغه ډیټا چې په دې کې لیکل کیږي هغه به زه په دې فایل 2 کې اکسس کوم، دلته به ترلاسه کوم. اوس دلته د ترلاسه کولو هدف او مقصد څه شی دی؟ تر څو مونږ وکولی شو دغه ډیټا چې په دې فارم کې مونږ لیکلی دا مونږ په ډیټابیس کې سټور کړو. تر څو مونږ وکولی شو دغه مونږ پرنټ کړو، په سکرین کې یوزر ته وښیو چې تا په دې فارم کې دغه ډیټا لیکلې وه. تر څو مونږ وکولی شو په دې باندې کنډیشنل بیس کنټینټ شو کړو. مثال مونږ سره ډیټا دلته راځي او د هغه پر اساس مونږ یو کنډیشن لګو او د کنډیشن پر اساس به هغه مونږ شو کوو، هغه به مونږ د کنډیشن پر اساس شروع کوو.
او تر څو مونږ کولای شو چې کومه ډاټا مونږ ته راځي پر هغه باندې مونږ مینیپولیشن وکړو شو کمه زیاته په هغه باندې عملیه تر سره کړو د هغه ریزلټ راوړو نو دلته به مونږ سره HTML فارم موجود وي په فایل 1 کې په دغه HTML فارم کې به مونږ ډاټا لیکو چې کله پر سبمیټ باندې کلیک کوو نو دغه ډاټا به د دې څخه راځي د فایل 1 څخه ډایرکټ فایل 2 ته راځي او په دغه فایل 2 کې چې مونږ هر یو کار کول غواړو هغه به مونږ دلته لیکلی وي چې موږ ډیټابیس کې سٹور کول غواړو که هغه موږ پرینټ کول غواړو که هغه باندې موږ هر یو کار کول غواړو موږ په دې فایل 2 کې هغه تر سره کولای شو او دا کمال د چا دی دا د سوپر ګلوبل ویریبلز کمال نو دا موږ سره تشریح او تاسو په پوه شئ چې موږ سوپر ګلوبل ویریبل څنګه سمولو باقي څه خبرې دي هغه موږ سملن ګورو او پریکټیکل به تاسو ډیر ښه پوه شئ چې د دې نه زموږ مقصد څه دی نو تاسو ګوره دا زما براوزر په دې براوزر کې ما همغه یو فارم کریټ کړ ډیر سمپل فارم دی کوډم د لخمه مونږ یو انپوټ اخیسته دی نیم لپاره یو انپوټ اخیسته دی فون لپاره یو جندر لپاره ما دوه انپوټ اخیسته چې مونږ سره میل دی بل مونږ سره فیمیل دی چې دا سړی میل وینو میل بنت قابېږي فیمیل وی فیمیل چې کله په سبمیټ کلیک کوو نو دا به مونږ دغه ډاټا اکسس کوو کوډ ته راځو کوډ کې ما د څه کړی چې یو بل فولډر کریټ کړی دی د سوپر ګلوبل ویریبلز په نوم باندې او په دغه فولډر کې ما دوه فایلونه کریټ کړي چې مونږ سره farm.php دا او بل مونږ سره result.php دا په دې farm.php کې ما د HTML مکمل بیسیک کوډ لیکلی او د هغه نه علاوه ما یو فارم اخیستی دی او په دغه فارم کې ما لیبل نیم ورکړی دی او په نیم کې موږ یو انپوټ اخیستی دی او بیا مې یو لیبل فون ورکړی او په دې کې بیا موږ یو انپوټ اخیستی دی فون نمبر لپاره بیا مو لیبل جنډر ورکړی جنډر کې موږ سره یو انپوټ دی ریډیو بټن لپاره او بیا لیبل لیکلی چې میل که میل وي نو دا به انتخابوي او که فیمیل وي نو دا به انتخابوي او چې کله په سبمیټ کلیک کوو نو موږ به دغه ډاټا اکسس کوو ترلاسه کوو به اوس دغه ډاټا چې کله موږ بل صفحه کې ترلاسه کوو د هغه لپاره ما یو بل صفحه کریټ کړه د result.php په نوم باندې تاسو ګورئ موږ سره امټي صفحه ده په دې کې سم نشته خو هغه ډاټا به موږ دلته اکسس کوو اوس دغه ډاټا چې تاسو ولته اکسس کړئ نو د هغه لپاره یو څه رولز دي ډایرکټ نشئ کولای اوس که زه راشم په دې سبمیټ باندې هر څه د کلیکینګ کوم دا به موږ سره کار نه کوي دا غزان یو څه رولز هغه به تاسو وایم تاسو به هغه نظر کې ساتي او مخکې وځي نو رولز موږ سره څه دي رولز دا دي چې دلته تاسو ګورئ موږ سره فارم دی نو په دې فارم کې به تاسو یو اټریبیوټ لیکئ چې هغه د اکشن ویل کیږي نو اوس تاسو سره د اکشن استعمال راغی اکشن نه هدف دا چې تاسو دغه فارم کې دا کوم ډاټا سپاره دا چرته لیګل غواړي کوم ځای ته لیګل غواړي نو دلته به تاسو د هغه فایل مکمل پات ورکوي چې به ورکوي مکمل پات نه زما هدف مکمل ادرس به ورکوي چې دغه فایل چرته موجود دی اوس زموږ د فارم او د ریزلټ دواړه په یو فولډر کې دي نو دلته کولای شم یوازې لیکم چې result.php ته به لیږي دغه ډاټا چې دلته په دې فارم کې لیږم دا به چرته ځي دا به result.php ته ځي خو که چېرته دا په کوم فولډر کې موجود بیا به ته پراپرلی ورته وایې چې مثال د خبرې فولډر ته ورشه او فولډر کې دننه بیا دې فایل ته ورشه مکمل پات به ورته لیکي نو دلته موږ سره همدې یو ځای کې ده نو ما ورته لیکو چې result.php ته به لیږي اوس دا هم کفایت نه کوي دلته به تاسو یو بل اټریبیوټ هم ډیفاین کوئ چې هغه ته میتھډ ویل کیږي چې ویل کیږي میتھډ ویل کیږي او په میتھډ کې تاسو دوه آپشن لرئ یا به تاسو ګیټ لیکئ او یا به هم تاسو پوسټ لیکئ دغه دوه آپشن تاسو ورکول شي یا به ګیټ لیکئ او یا پوسټ لیکئ او که تاسو دا میتھډ بیخي ونه لیکئ او دغه فارم سبمیټ کړئ نو بای ډیفالت به د دې چې کوم میتھډ دی هغه به ګیټ وي بای ډیفالت دا میتھډ شوی هغه به ګیټ وي او تاسو به دا ډیفاین کوئ او په دې ګیټ او میتھډ پوسټ چې کوم میتھډ دواړه یو رقم کار کوي یو څه فرق دی هغه تاسو خامہ د ګروست مخ کې راځو نو په الحال زه یوازې ګیټ لیکم نو دا زمونږه ګیټ میتھډ شو دا هم کفایت نه کوي چې دا دوس په دې سبمیټ کلیک کوم بیا هم موږ سره ډاټا الته نزي ډاټا ولې نزي ګوره دلته تاسو یو ټیکسټ فیلډ موجود دی دلته تاسو یو انپټ موجود دی ته به څنګه وایي چې د دې نه ته ډاټا راواخله دا به څه پوهیږي چې زه به د دې خانې نه ډاټا راخلم بیا به د دې خانې څه پوهیږي دلته به د دې د شناخت لپاره تاسو دې ته یو نوم ورکوئ دلته به یو نوم ورکوئ نو چې کله ما تاسو ته HTML تدریسون وال ما تاسو ته وی چې یو مهم اټریبیوټ د نیم په نوم باندې او دا موږ PHP سره استعمالو زما یاد چې دا خبره هر سټوډنټ ته کومه نو دا ما تاسو ته ویلو چې موږ سره اټریبیوټ او ډیر زیات مهم اټریبیوټ دی او دا موږ د څه لپاره استعمالو د PHP لپاره استعمالو نو نه ورځ ده نو دلته به تاسو د انپوټ ته نوم ورکړئ دا کوم انپوټ د نیم انپوټ دی نو دې ته نوم ورکوم چې مثال د خبرې نیم دا یو نوم ما ورکو نوم چې تاسو هر څه ورکولای شئ تاسو خپل خواږه ته مشکل نشته ما دې ته چې نوم ورکو ما دې ته نوم چې دی نیم ورکړو اوس دغه نیم ما ورکړو دا شو موږ سره د نیم انپوټ لپاره د فون لپاره بس ورکو نو فون ته هم راځم لیکم چې نیم او په نیم کې د فون لپاره چې کوم نوم ټاکم هغه به موږ سره فون وي نو دلته به موږ څو کړو موږ
نیم چې کوم انپټ هغه ته یو نوم ورکو چې هغه نیم شو او فون ته مونږ یو نوم ورکو هغه فون شو. اوس دلته مونږ سره بل چې د ریډیو بټن ده. ریډیو بټن کې مونږ سره دوه ویلیوز دي، یا به کس میل وي یا به کس فیمیل وي. ښه دې له یاد ساتئ. په یو وخت کې یو بټن کلیک کېدای شي، په فی الحال دواړه کېدای شي. دا د پدې کلیک کوم که پدې کلیک کوم دواړه انتخابي، خو د دې رول دا دی چې په یو وخت کې به یو انتخابيږي. نو دې له خاطره دې دواړو ته به مونږ یو نوم ورکو. د انپټ تر اعظم دي ته هم نوم ورکو، مثال نیم او نیم کې ورته لیکو جندر، او دلته هم نوم ورکوم چې نیم او نیم کې ورته لیکو جندر. د دواړو یو نوم دی. ولی یو نوم دی؟ که چیرته یو څوک دا انتخابي نو بیا به هم موږ سره جندر کې ویلیو راځي، او که دا انتخابي بیا به هم موږ سره جندر کې ویلیو راځي. نو اوس چې په یو وخت یو انتخاب دی شي، کدا کلیک کوم دا انتخاب دی، کدا کلیک کوم نو هغه لرکیږي دا انتخابيږي. نو دې ته هم مانوم ورکړو. اوس مونږ دغه فیلډ څخه دغه انپټ څخه مونږ ډاټا راخصلای شو. د دې نه مونږ د نیم په واسطه، د دې نه د فون په واسطه، د دې نه د جندر په واسطه مونږ ډاټا راخصلای شو. او ډاټا به چیرته دی؟ ډاټا به دی فایل ته دی، result.php په نوم چې مونږ سره کوم فایل دی ته به ډاټا دی. او میثډ څه دی؟ میثډ مونږ سره get دی. اوس د لخم چې get مونږ سره څه کار کوي. یو پښتنه تاسو نه دا کومه آیا زما د یورل بار تاسو تخکاری. نو دلته مونږ سره میثډ څه دی؟ میثډ مونږ سره get دی. او د get کمال څه ده چې کله ته ډاټا لېږي نو ستاسو کومه ډاټا ده هغه په یورل بار کې لېږل کیږي. پس کې لېږل کیږي په یورل بار کې. دلته چې ته هر څه لیکي هغه به دلته په یورل بار کې لېږل کیږي. اوس راځو عملی ګورو. زبدا صفه لګ د سي زوم ان کړم چې تاسو بره هر څه صفه ښکاري. اوس به ان شاء الله تاسو ته هر څه ښکاري. ګوره زه راځم دلته یو نوم لیکم. مثال د خبرې مال ته ولیکل چې احمد او مې ولیکو خان، او دلته عالم فون نمبر لیکم چې مثال د خبر 0 دا نمبر مې ته څنګه سی ولیکو، او تمام میل انتخاب کړ. ګوره یورل بار کې موږ سره چې د لوکل هوست د ویب پی ایچ پی سپر ګلوبل ویریبل او بیا موږ سره فارم دی. او چې کله د پدې کلیک کړم نو وسو ګوره په نیم کې موږ سره چې راغی احمد راغی پلس خان، او په فون کې چې راغی موږ سره فون نمبر راغی، او په جندر کې موږ سره ان راغی. په جندر کې موږ سره چې راغی ان راغی. نو مطلب دا چې جندر هم موږ سره موجود دی. نو چې کله تاسو غواړئ په یورل بار باندې ډاټا ولېږئ نو تاسو کولای شئ له ګیټ څخه استفاده وکړئ. او په یورل بار باندې به تاسو صرف هغه ډاټا لېږئ چې هغه سکیور ډاټا نه وي. هغه بیا موږ مخکې وایو چې په کوم ډول ډاټا وي. چې کله تاسو د فارم ډاټا لېږئ او یا هم تاسو د سیکریټ ډاټا لېږئ نو هغه لپاره به تاسو پوسټ میثډ استعمالوئ. او کچې تاسو د ډاټا لېږئ چې هغه ضرور نه دی چې هغه د پټ شي یا د هغه سکیور وي، نو هغه تاسو کولای شئ په ګیټ میثډ سره ولېږئ. بیا مخکې چې تاسو پروژه وکړم تاسو بیا په دې پوهیږئ چې چیرته مونږه ګیټ استعمال کوو، چیرته مونږه پوسټ استعمال کوو. نو دې ځې پورې تاسو پوه شئ چې کله تاسو ګیټ میثډ استعمالوئ نو تاسو کومه ډاټا ده هغه په یورل بار کې ځي. نو زه بیرته بیک کېږم، او چې کله بیک شم راځم چیرته خپل کوډ ایډیټر ته راځم. نو کوډ ایډیټر ته راتلو نه مو وروسته به څه کوم، دا میثډ چې د ګیټ په ځای پوسټ لیکم. سیف کوم بیرته راځم خپل براوزر ته. اوس ګوره صفه ریلوډ کوم. صفه مې ریلوډ کو د سره پکې ډاټا لیکم. مثال خبرې ملیار ساجد فون نمبر دا شو، او د ما میل انتخاب کړ. چې کله مې سبمټ کلیک کړو نو زموږ ډاټا لاره خو یورل بار کې موږ څه چې نه ښکاري. یورل بار کې موږ ته هیڅ هم نه ښکاري. بس زموږ لوکل هوست دی، زموږ فولډر نوم دی، بیا فولډر نوم دی، زموږ چې کوم ریزلټ په نوم فایل دی هغه خلاص شوی دی. خو هغه ډاټا چې په خپل شو کېدو هغه اوس موږ نه شو کېږي. ولې نه شو کېږي؟ ځکه چې دلته موږ میثډ بدل کو. د ګیټ په ځای موږ پوسټ لیکلو، ماته اوس چې د پوسټ ډاټا په یورل بار کې نه ښکاري. بس دغه فرق دی. ګیټ سره چې کومه ډاټا ده هغه په یورل بار کې ښکاري، او پوسټ سره چې کومه ډاټا ده هغه په یورل بار کې نه ښکاري. او بل غټ فرق دا دی چې کله تاسو فایل اپلوډ کوئ کنه، که عکس وي، که ویډیو وي، که هر شی وي، هغه تاسو د ګیټ په واسطه نشئ کولای، هغه به تاسو د پوسټ په واسطه کوئ. بس دا دوه فرق دي او نور څه پکې نشته. اوس راځو دواړه چې د عملاً ګورو چې ګیټ کې به ډاټا څنګه ترلاسه کوو او پوسټ کې به ډاټا څنګه ترلاسه کوو. نو زه بیرته بیک کېږم او راځم چېرته خپل ایډیټر ته. او ایډیټر کې بیرته زه دا میثډ چې تاړم دا ګیټ تاړم. نو زه تاسو ته ښیم چې زه ډاټا څنګه ترلاسه کوم. که وړوکی لیکئ غټ لیکئ څه مشکل نشته، خو ریکمنډډ خبره دا ده رولز دا چې دا به تاسو میثډ چې هغه به تاسو غټ لیکئ. نو اوس زه څه کوم، زه وایم چې دا کله دا ډاټا سپارم نو دا د موږ سره په دې ریزلټ فایل کې شو شي. او ما تاسو ته وویل چې موږ سره سوپر ګلوبل ویریبل چې دی هغه ارای ده. نو دلته چې موږ کوم سوپر ګلوبل ویریبل د ګیټ لپاره وایو هغه انچلم چې هغه $_get دی.
چې کله دلته میتھډ تاسو سره ګیټ وي او دا ډیټا تاسو ترلاسه کوئ نو تاسو به چیک کوئ تاسو به $_get میتھډ نه استفاده کوئ نو دلته به راشم د پی ایچ پی کوډ به ولیکم او دنه به راشم ورته به وایم چې موږ ته څه وکړه موږ ته چې کوم پرنټ آر دی ځکه اره موږ ته لاسته راځي نو په دې کې موږ څه وښیه نو ډالر مې ورکړو _get مې ولیکو په دې کې ما ولا پاس کو چې موږ ته څه وښیه مونږ ته چې کومه ډیټا راځي هغه به خیر ګوره ډیټا اوس $_ دا شان نه پاس کوم زه आवाज ګټ لیکم که دا ګټ مونږ سره اره ده اوس به تاسو پته ولګي دا مونږ سره کوم اره ده د دې له خاطر چې هر څه صفاوي دلته د پیاده چې کومه زه پری ټیګ لګوم په دې شان تاسو کوی دا ماته زموږ کې کلاسونو کې کار کړی د سره باید تاسو بلد اوسئ چې دې سره بلد نه نو مطلب دا چې تاسو مخ کې نشته مخ کې به تاسو ډیر زیات عذاب شي نو ما یوازې ګټ ولیکو ځکه دا یو اره ده اوس دا سیف کړم او د صفحه یو ځل ریلوډ کما اواز درته ولیکم چې نوم سره عملیات ساجد دی او نمبر موږ سره دا یو دی د معامل انتخاب کړل د سبمټ باندې کلیک کړم نو ګوره خو ورلا اوس ګوره دا اسوسییټیو اره دی کنه دی دا زمونږ کی شو او دا زمونږ ویلیو شو دا زمونږ کی شو دا زمونږ ویلیو شو او دا زمونږ کی شو دا زمونږ ویلیو شو خو ورلا وګوره موږ سره په نام کې چې راغی عملیات ساجد راغی په فون کې موږ سره دا نمبر راغی په جندر کې موږ سره ان راغی اوس دا ان موږ سره ول راځي دا موږ نمونه لګلی الته موږ ویلیو لګو میل ته باید میل راشي فیمیل ته باید فیمیل راشي د ان مطلب دا چې تا خو یو ریډیو بٹن کلیک کړی دا خو ویلیو دې نه دی را لګلې ویلیو راولېګا نو ویلیو به څنګه لګي نو داخله پر به تاسو کې فارم ته راشي او چې دا کوم ریډیو کې بٹن اخیسته ګوري رايو دا جندر د سال پر د میل په نو لبتا چې بل اټریبیوټ واخله د ویلیو په نوم باندې ویلیو قیمت ته ویل کیږي د دې یو قیمت ورکوم قیمت به سیو قیمت به میل وي او د دې بل لپاره هم یو قیمت ورکوم ویلیو لیکم او د دې قیمت به سیو هغه موږ سره فیمیل وي اوس به دا سیو کړم بیرته بیک شمه صفه به یو ځل ریلوډ کړم او ورته ولیکم چې نوم دا شو نمبر دا شو دا مې انتخاب کو سبمټ مې کلیک نو وسو ګوره په نیم کې تاسو سره عملیات ساجد راغی په فون کې تاسو سره نمبر راغی او په جندر کې تاسو سره میل راغی اوس کته دا یو اکسس کول غواړم دا خو اسوسییټیو اره ده او اسوسییټیو اره موږ څنګه اکسس کوو هغه ماته اوس الریډي ویلې ډیر زیات سمپل دی نو ریزلټ ته راشه او ریزلټ کې ورته چې هغه شو کا د هغه تر څنګ ته ایکو کا چې شي ایکو کا په دې ګټ میتھډ کې چې موږ سره چې موجود دی اسوسییټیو اره د نو ریټ دغه با چې ورته چې موږ صرف نیم شو کا پکې خلاص اوس موږ ته صرف نیم شو کا نو به هم تا تاره شو کې هم تا نیم شو کې که دوس راشمه بیرته بیک شمه صفحه یو ځل ریلوډ کما نوم ولیکم فون نمبر ولیکم کلیک کم سبمټ کلیک کړم نو ګوره دا زمونږ اره شو دا زمونږ یوازې نوم شو ځکه دا اره ده کنه اره نه موږ هم دغه څه ډیټا راو باسو نو ګوره زمونږ ډیټا تی راوته یوازې عملیات ساجد تی راوته فون تی راو باسي نو هغه راوستې شي دلته به بیا ټیګ واچوم کاپی پیسټ بیکم پاګټ کې موږ چې کوم فون د هغه راکړه او په دې کې چې کوم ځا جندر د هغه راکړه نو درې واړه دوس راو باسم او وس چې دا کوم موږ سره پرنٹ ا د ضرورت نشته ما ټول ویلیوز راو وسته د لازم به کېږي ما سفاری لوډ کوم نوم لیکم چې عملیات ساجد فون لیکم چې دا د انتخاب کو سبمټ مې کلیک نو ګوره لومړی عملیات ساجد راغی بیا موږ سردار راغی بیا موږ سردار راغی دا کېږي ما دې په ځای ته فیمیل انتخاب هم سبمټ کلیک کوم نو ګوره نوم دار راغی نمبر دار راغی فیمیل موږ سره راغی نو چې کله هم ته د فارم نه ډیټا راخلې د سپ واسطه میتھډ بستا ګټ وی نو د ګټ واسطه چې کله ډیټا لګي نو د ګټ واسطه به هغه ترلاسه کوي ورته چې دا موږ میتھډ بدل کو د فارم ته راشم او د ګټ په ځای ورته چې لیکم پوسټ لیکم او د راشم او په ریزلټ کې نه بدلوم ریزلټ کې واځي ګټ پریدم نو آیا موږ د پوسټ ډیټا په ګټ ترلاسه کولای شو نه هیڅ کله نشو ترلاسه کولای د راشم د بیک شم سفاری لوډ کوم اوس راشم ډیټا ور واچوم او د راشم کلیک کوم نو موږ ته سوې undefined array کی موږ ته ور په دې array کې چې دا کوم کی ګوره د موږ سره موجود نه دی دا ډیفاین شوی نه دی دا ته څه شي کې ځکه ډیفاین شوی چې میتھډ در سره پوسټ دی او ته داخلي په ګټ نو پوسټ په ګټ نشي ترلاسه کولای او ګټ په پوسټ نشي ترلاسه کولای چې په فارم کې میتھډ پوسټ نو ته په پوسټ باندې دلته بچل کې د دې ګټ په ځای په پوسټ کې پوسټ موږ بل سپر ګلوبل ویریبل دی نو بیا ولته ته پوسټ ورته لیکي او د به هم راشي د ګټ په ځای ورته پوسټ لیکي مطلب به هم لیکي او کچېرته په فارم کې میتھډ ګټو نو بیا به ورور دلته ورته ګټ لیکي نو اوس چې تاسو کوم ویلیو د هغه ته اکسس کولای شئ کله سفاری لوډ کما ویلیو ولیکم او دراشم انتخاب کړم سبمټ کلیک کوم نو ګوره درې واړه ویلیو مون تلاش راکړه بس دا مون سره د پوسټ او د ګټ فرق دی
نو چې کله د فارم ویلیو میثډ ګټو نو په ګټ باندې به ترلاسه کوي که پوسټ په پوسټ به ترلاسه کوي خو کچې ته غواړي چې را د عمره زمونږ ذهن کار نه کوي مونږ افغانان خلک یو زمونږ چې دی ورور غوړه د چرسو مازغه دي کله کار کیو کله کار نه کوي مونږ پته نه لګي ما په میثډ پوسټ اخستي او اخذ مې باګټ باندې ګاډ وډ بشم د یو طریقه ما ته وخه ک پوسټ یو کګټ زبای دا ویلیو ترلاسه کړم نو د هغه لپاره به تاسو بل میثډ راځي هغه ته شویل کیږي هغه ته ویل کیږي ریکوست شویل کیږي ریکوست میثډ چې دی هغه سپر ګلوبل ویریبل دی خو هغه ک پوسټ یو کګټ ویتاله ډاټا درکوي بیا به کې چې ریکوست اول د به هم ټولي کې چې ریکوست اوس دې کیسه کې نه ده کته په پوسټ را لګي او کته په ګټ را لګي دی وی به ځازر موضوع ته مال ډاټا را لګي ځکه اوس بیک چې ما زموږ د فارم میثډ چې د پوسټ ده د بیک چې ما صفه مې ریلوډ کړو ویری مې راواخه سوروا مې چو کلیک مې کو سبمټ مې کړو ډاټا مونږ تلا سره راغله اوس راځم د فارم ویلیو بدلوم د فارم میثډ بدلوم د پوسټ په ځای ورته ګټ لیکم سیو راغلم بیک چې ما صفه مې د ریلوډ کړه اوس ډاټا وراچو میثډ زموږ چې ده ګټ ده او د می سفر کلیک کو نو ګورم ډاټا لاس سره راغله نو مونږه درې سوپر ګلوبل ویریبلز وي لمړی چې مونږه کوم سوپر ګلوبل ویریبل وي هغه مونږ سره چې هغه مونږ سره ګټو دویم چې مونږ کوم یو وي هغه مونږ سره پوسټو او دریم چې کوم وي هغه مونږ سره ریکوستو نو چې کله تاسو فارم سره کار کوئ او د فارم نه ډاټا راغله نو تاسو کولای شئ د دغه درې میثډ څخه استفاده وکړئ